ورته ویل چې یا رسول الله ته کوم سپینګری شوې وې زه سورې هود سپینګری کړم سورې واقع سپینګری کړم موږ چې سپینګری کوم ځای کې ډېر مال او کوم ځای کې باندې کوم ځای کې موچت منصب او کوم ځای کې باندې یو ورځ ابوبکر صدیق رسول الله صلی الله علیه وسلم له وکاته د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د دې ګری په سر کې او دې سودغانو دې سره یو نن نسبکته ټو سپینو نکریز او تیل به چکله ولګول هم نه معلومه ده دوست په دوست خپکیږي ورته ویل چې یا رسول الله ته کوم سپینګری شوې زړې په درد کو جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویلې وې زه سورې هود سپینګری کړم سورې واقع سپینګری کړم سورې عما يتساءلون سپینګری کړم سورې تکویر سپینګری کړم منګه چی سپینګری کړو کوم ځای کې ډېر مال او کوم ځای کې بنئ کوم ځای کې بوچت منصب او کوم ځای کې بنئ کوم ځای کې شهرت او کوم ځای کې بنئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځړ کې د رب العالمین دومره یره پرتوا چې دغه اثر په دې وختو باندې راغی او انسان باندې شکل پریشانی راشي په دې وخت کې استغه به سپینګری شي زره او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ورځ قیامت الله عز وجل به آدم علیه السلام له وایي د دې خپل بچونه دې جهنم د پاره خلق را بار کراوي باسا څومره په څومره کې په زرو کې 999 د جهنم والا یو د جنت والا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما شومان په دې وخت کې بډاګار شي تاسو سره کله دا سوچ پیدا شوی د رب العالمین د یره د وجې چې په هغه زرو کې 999 د جهنم والا په طرف روانېږي یو د جنت ایا زبر دې مزداق هم کبنو دا سوچ پیدا شوی چې د اسما زنانه به دې مزداقي کې بنئ دا سوچ د سره پیدا شوی چې زما د خور لور به دې مزداقي کې بنئ کثیر فقط دغه سوچ چې دنیا څنګه پیدا کو خوراک او څښاک څنګه برابر کو جامع څنګه برابر کو نور څومره موږ پر خپل ځړ کې یره کړی د الله عز وجل نه یو وخت اوازو چې زلزلہ کې څومره د انسانانو د کورونو راوتی او ټول جماعت راغلي وو کلونه وړاندې څنګه بنگلې پر خودلې په دې شوجه کې تقرر لرو چې انت کې بالکل نه بنگلا نو که الله عز وجل لاندې د اسمه کې چیرې کې او موږ په کې ورو غورځي به په صورت حالي دې جهنم نه موږ څومره یره کیو د کسي په باره کې موږ څومره یره کیو د خور او د مور او د لور په باره کې موږ څومره یره کیو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و ما جهنم کې ولید چې اکثر اهل د ور والا هغه زنانه وي خو موږ چرته اوس دې حدیث متاثر شویو د خپل خور په باره کې یا د خپل مور په باره کې یا د خپل لور په باره کې چې پیغمبر فرمایي اکثر اهل د جهنم والا چې د هغه زنانه دي زه سلیریش غنټه د خپل خور مور لور وغیرہ د شری امور لاندې تعقیب کوم چې آیا دا په خپل کړنو عمل باندې ورلځي او کدار جنت په طرف روانه ده ذکر شری په ځړ کې یره چې ا ختميږي د ګناه د وجره ابو بکر صدیق دا جنتی صحابي دی ابن قیم په حد الارواح کې غوښت پیش کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دویم کس جنت ته داخليږي یو ورځ پیغمبر علیه الصلاه والسلام ملګرو له ویلي وچا د مریض پښتنه کړي ابو بکر ویلې ما سار منځنه ورستا وچا صدقه ور کړی د وېما د عبدالرحمن په لاس کې ټوکړه ډوډۍ واغه مې راواخصه الا مې ور کړه وچا روزنه ولې د وېما وچا جنازه کې برخه اخیستله وېما وې دقه خوینه په یوسا کې نه جمع کیږي مګر دا جنت ته داخليږي د جنت اته دروازې دي چې کوم عمل کړي الله عز وجل به د مکه دروازې د خوان ور باندې आवाज ملائکه چې راځه ابو بکر ویل یا رسول الله د شو کس په چرته موجودي په دې ملګرو کې چې د جنت د ټول دروازې ورته आवाज کوي چې اوس ما په طرف باندې روان شه وی امید ساتم ابو بکر چې هغه بتای دین د اسلام درې سو شپې ته خوینه لري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله عز وجل چې کله بندر اراده جنت ته داخله دوه کې په دې کې ورته باج خوینه برخه ورکی ابو بکر ویلی وی د اسلام د درې سو شپې ته خوینه ټول پتا کې موجود دي هغه ابو بکر چې هغه جنتی دی هغه ابو بکر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورسره جنت ته ځي هغه ابو بکر چې د خیر خوینه را جمع کړي هغه ابو بکر چې د جنت ټول دروازې ورته आवाज کوي هغه ابو بکر چې درې سو شپې ته خوینه د اسلام پکې دي به مې عمرغه ګوري سوې کاش زدا مرغه وي است ختم شوی وي نو سره حساب شنو سره کتاب بل تربن عمر بن الخطاب
امیر المؤمنین هغه ویل به کاش زه یو ګډ وې ګډ یو خاندان یو کورنۍ صرف کړی وې چاخ کړی وې دغې نه وروسته به چې مېلمانه د هغه راغلي وي او په هغه مقام کې حلال کړی وې او ایسته هغوی زه خوړلی وې ابو ذر ویلی و چې کاش زه یو بوټی وې انس بن مالک ویلی و چې کاش زه مې یو بوټی وې ختم شوی وې د سفیان ثوری رحمه الله په باره کې دا خبره راځي وروسته د یو بل اثر به هم ذکر شي او عادت یې وې د رب العالمین د یرې د وجې نه امام قرطبي رحمه الله فرمایي کله به په تشي مې تیزو کې اذن وینم لاړه ته وګوره چې موته د الله رب العزت نه څومره یره کړې ده د سفیان غوندي زمنګ نه په تشي مې تیزو کې چېرته وینه لاړه ده یا نه ده لاړه بل هېڅ خبره په دې سفیان ثوري کې نه وه فقط او فقط همدغه مسله وه چې هغه د رب العالمین نه یېرېدو انس بن مالک د الله عز وجل د یرې د وجې نه په آخر کې ړوند شو عبدالله ابن عباس د سترګو لاندې ته ربه چې تا کتو امام ابن قیم رحمه الله هغه تر پیش کړی دی تا به داسې ګمان کوو لکه د څپلۍ د زړې څپلۍ زړه تسمه د لاندې طرفونه اړخونه ټول تک تور شوه ته ګوره زموږ د دین مشران دي الله عز وجل دې صحابه مبارکې دا خبره کړې ده فإن آمنوا که دې ټول وروسته انسانانو داسې ایمان راوړو ای د رسول ملګرو لکه څنګه چې تاسو راوړی دا د هدایت والا دي کنې دا ګمراهان دي ته وایې د عایشې غوندې د ارمان کله کړي د انس بن مالک غوندې د کله ژړلي د عبدالله بن عباس غوندې د کله ژړلي د عمر بن خطاب غوندې د کله ارمان کړي د ابوبکر غوندې کله د ارمان کړی دی د ابو ذر غوندې د کله ارمان کړی دی د عبدالله بن مسعود غوندې د کله ارمان کړی دی چې ستا په دې زړه کې د رب العالمین یره پرته وي تقرر او د هغې خپل اثر ښکاره شي نو ګناه زړه د منځه وړي حسن بصري به دا ویلي وی لایق دی چې انسانان د رب العالمین د یرې د وجې نه وژاړي او بیا یې ویلي د هر شي دپاره وزن شته دی سوا د اوښکې نه چې د الله عز وجل د یرې د وجې نه توی شوې ده ته وګوره موږ څومره وژړل ژړا مو په دې کې ده چې به طور مثال بارګین کې ګاډي خرڅ نه شوه ژړا مو په دې کې ده چې به طور مثال زموږ د ځمکې حاصل لا نه وړو ژړا مو په دې کې ده چې دغه لوی منصب مې انتخابو هغه زما نه لاړو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه اوښکه چې د الله عز وجل د یرې د وجې نه د انسان د سترګو نه راوځي را پرېوځي جهنم له د انسانان الله عز وجل نه بوسي